2 ورځې وړاندې د مرکز اړوند د سري کلا په سیمه کې یو تن هټیوال کور ته په لاره و چې کلي ته نږدې د نامعلومو وسلوالو له لوري لومړی له موټره ښکته شوی او وروسته په ډزو وژل شوی و. د یاد کلي خلکو هغه تبلیغات هم په کلکه وغندل چې ځینو مغرضو رسنیو له لوري ویل شوي و چې یاد ځوان په یو چیک پاینټ کې وژل شوی، بلکې خلک وایي چې نوموړی د سري کلا په سر په یو خوړ کې د 2 تنو نامعلومو وسلوالو له لوري د خپل پلار په وړاندې شهید شوی دی. د پکتیکا امنیه قومندان مولوي عبدالقیوم هلال د فاتحي پر مهال د یادې کورنۍ غړو سره خپله خواخوږي او غمشریکي وکړه او زیاته یې کړه چې دوی مسؤل دي د دا ډول کړنو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ټول به سره متوجه یو، مطمئن اوسئ، سل په سل کې دا زموږ فریضه ده، فرض یې بولو پر ځان باندې، واجب یې بولو، د امراو امر ده. انشاءالله خدای مهربان ده، خدای به په ګوترا کې شریعت منګولو ته به وسپارو، خدای قانون سي هغه به ټولو سره تطبیق. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس هم وویل چې دوی په یاده پیښه سخت خواشیني شوي دي او هغه کسان چې غلاوې کوي خلک ځوروي دوی به یې په وړاندې جدي چلند وکړي. هغه له خلکو هم وغوښتل چې له خپلو نظامي او امنیتي مسؤلینو سره دي د دا ډول پیښو په مخنیوي او د عاملینو په پیدا کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. یقینا زه سخت پرې ودرېدلم په دې مرګ باندې او په دې شهادت باندې، ځکه الله رب العزت مسؤلیت موږ ته په غاړه کې راچولی او په ورځې قیامت الله رب العزت له موږ نه پوښتنه کوي چې دا تاسې امنیت ولې نه راوستی، تامین کړی م ولې نه و، د خلکو دغه مال او بچیان او اولاد ولې په حفاظت کې نه وه، د هغو تحفظ ولې نه و. نو خپل کوشش هم جاري ساتلی ده او کوشش هم روان کړی ده، امید هم ډېر ده. د یاد کلي قومي مشرانو او د وژل شوي ځوان پلار وایي چې دوی د افغانستان اسلامي امارت له مسؤلینو څخه زیات خوشحاله دي ځکه هغه مهال یې د پیښې ځای ته رسیدګي کړې او د دوی غم یې ورسره نیم کړی دی. سرچینه زیاتوي چې د یو شمېر رسنیو له لوري بې ځایه تبلیغات شوي چې ګنې یاد ځوان په چیک پوسټ شهید شوی په کلکه وغندل او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د دا ډول مغرضو کړیو مخنیوی دې وکړي. نه د چیک پوسټ خبره وه، نه د ښه خبره وه، وچې کور له شا سره کندم ده. په دې کنده کې 2 ظالمان، 2 جابران، 2 د خدای ناخبره خلک وه، دې خبره ده د خدای ناترسه خلک وو، کلی ماشوم وه، دې خبره مکان منځونه ور یې وکړل، دوکان را روانو، له خپله حلاله تجارته را روانو، د هېچ چا سره کومه کیسه، کومه خبر، کومه ویل، شور، جنجال هېڅ هم نسته. نو موږ سره د ټولو ارګانو ډېر کومک را سره کړی، مرسته یې د درد یې درد بللی، غم یې غم بللی ده. دا په واقعیت سره دا ټول قوم یایو، دا ټوله منطقه یایي چې زموږ چې دا درد او غم ټول لرې کړي دي. دا د پکتیکا ولایت د سري کلا اړوند کلی دی. د دې کلي یو ماشوم 2 ورځې وړاندې د نامعلومو غلو له لوري په لویه لار کې وژل شوی و. نن د پکتیکا ولایت مرستیال والي او د دې ولایت امنیه قومندان د همدغه شهید سوي ځوان کورنۍ ته د فاتحي او دوی ته د ډاډ او تسل لپاره راغلي وو. دلته د پکتیکا امنیتي چارواکو یا د کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د دغه ځوان یا د دغه شهید قاتلین به نیسي او د عدالت منګولو ته به یې سپاري. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، پکتیکا ولایت مرکز ښرنه، د سري کلا کلی.